د پاکستان صدر اعظم سلاکار کابل ته راغلی. طالبان د اړیکو په وړتیا باندې غږیږي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د پاکستانی صدر اعظم سلاکار کابل ته راغلی. د پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف له پلاوي سره کابل ته راغلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګاني رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي هغه په بیلابیلو موضوعاتو له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی به د اسلامي امارت له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو سیاسي، سوداګریزو، اقتصادي، ترانزیتي په ټوله کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړي کېدو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان د خبره محمد یوسف د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي دي او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. محمد یوسف پاکستاني رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلي وو. طالب چارواکو سره به د ډیورنډ کرښې د اغزن تار د غځولو په سر د راپورته شوي جنجال د هواري سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو په دوام خبرې وکړي. نږدې 2 اونۍ وړاندې کابل ته د محمد یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون هم وشو او لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې محمد یوسف ته په هوایي ډګر د ښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. محمد یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ یې وویل لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کېږي.